سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ درنو لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحت جامع ورته وي. زه اسدالله میري نن یو ځل بیا د ایف جي کوین د زده کړې یو بلې ویډیو سره درته راغلی یم. نو په نن ویډیو کې به زده کړو چې څنګه په ایف جي کوین کې پانګه کوو، یعنې څنګه ایف جي کوین ته پیسې رالیږو او څنګه په ایف جي کوین کې دغه یو اس ډي ټي چې موږ راولیږو کله ایف جي کوین ته څنګه یې ایف جي کوین ته تبدیلولی شو او بیا څنګه یې سټیک کولی شو. نو دغه ټوله طریقه نن په دغه ویډیو کې تاسو ته ښیم. نو خدای دې وکړي چې تر پایه راسره پاتې شئ او دغه طریقه زده کړئ. که چېرته مو ویډیو خوښه شوه لایک یې کړئ. که چېرته نوي یاست زموږ ویډیو نوي ګورئ، په لومړي ځل زموږ ویډیو ګورئ نو زموږ چینل درسره خامخا سبسکرایب کړئ او موږ نورې ویډیوګانې هم اپلوډ کړي دي. نورې ویډیوګانې لاړ شئ زموږ پروفایل ته، هلته زموږ نورې ویډیوګانې وګورئ. نو راځم د ویډیو په طرف درنو لیدونکو. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ ما ایف جي کوین ته $110 رالیږلي دي. نو زه غواړم لومړي سر کې خو چې موږ کله سټیک کوو نو دا یو اس ډي ټي به تبدیلوو په ایف جي کوین باندې. نو د دې لپاره به راشئ په دا سویپ باندې به ورته کلیک واخلئ. نو کله مو چې په سویپ باندې کلیک وکړو لږ به ورته تم شئ. زه ویډیو بندوم. ښه درنو لیدونکو نو ما ویډیو بنده کړې وه ځکه چې زما سره نیټ کمزوری دی. نو تاسو سره به که نیټ تیز وي نو ډایرکټ به دغه صفحه تاسو سره خلاصه شي. کله چې دا صفحه تاسو سره خلاصه شوله دوستانو نو دلته به تاسو ته وښیي په دغه ځای کې دلته تاسو ته وایي چې یو اس ډي ټي تبدیل کړه ایف جي کوین ته. نو په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې ایف جي کوین یو اس ډي ټي ته تبدیل کړه، ایف جي کوین یو اس ډي ټي ته تبدیل کړه او یو اس ډي ټي ایف جي کوین ته تبدیل کړه، بي ان بي ایف جي کوین ته تبدیل کړه. نو موږ یې د نور پسې نه ګرځو، موږ راځو دغه لومړی ورته کلیک کوو ځکه موږ یو اس ډي ټي ایف جي کوین ته تبدیلوو. نو کله مو چې دلته کلیک وکړو بیا دلته درته وایي چې څومره یو اس ډي ټي غواړئ تبدیل یې کړه په ډېرې بښنې سره دغلته درته وایي. نو دلته به تاسو خپل اماونټ ورته ولیکئ او که چېرته مو ټول غوښتل چې سواپ کړئ نو راشئ په دغه ماکس باندې ورته کلیک واخلئ. کله مو چې ماکس باندې ورته کلیک واخیستو نو څومره یو اس ډي ټي چې تاسو سره دي، ما سره 110 یو اس ډي ټي دي نو دا ټول دلته راغله. کله چې مو دلته کلیک وکړو په ماکس باندې بیا به راشئ په د سواپ ناو باندې ورته کلیک واخلئ. دلته مو چې کلیک وکړو نو ستاسو یو اس ډي ټي به ایف جي کوین ته تبدیل شي. لږ انتظار ورته کوو. ښه دوستانو کله مو چې هلته کلیک وکړو نو دلته موږ ته وایي یور پرچیسز یعنې زموږ د یو اس ډي ټي په ایف جي کوین ته تبدیل شو. نو دلته یې موږ ته ګورئ که تاسو ته ښکاري لیکلي دي دغه ځای کې. زه ویډیو بدلوم تر څو صفحه مکمل خلاصه شي. کله دا صفحه تاسو ته خلاص شوه ګورئ اوس دلته موږ ته ښیي چې 1,17,425 ایف جي دي موږ سره .240. نو موږ خو $110 سواپ کړه نو باید 1,10,000 راغلي وه. ولې دا 1,10,425 ایف جي راغلي دي؟ دا ځکه چې د 4,425 ایف جي چې موږ ته په تېره پانګونه کې ګټه راکړې وه هغه هم ورسره یو ځای شول. نو دا به د سواپ طریقه. اوس راځو چې څنګه کولی شو سټیکینګ وکړو. د دې لپاره به راشئ په دغه سټیکینګ باندې به ورته کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو لږ به ورته انتظار وکړئ. نو کله چې دا صفحه تاسو ته راخلاصه شوله نو را به شئ لاندې دلته چې کله راغلی دوستانو دلته درته وایي چې انزرټ اماونټ یعنې څومره تاسو غواړئ چې سټیک کړئ هغه دلته ولیکئ. نو تاسو کولی شئ چې دا دلته هم لیکئ او که چېرته غواړئ چې څومره ایف جي چې تاسو سره دي ټول انتخاب کړئ نو ماکس باندې ورته کلیک واخلئ. زه راځم په ماکس باندې ورته کلیک اخلم. ما سره ټول یو اس ډي ټي ایف جي راغله دلته. کله مو چې په ماکس باندې کلیک واخیستو نو بیا به په سټیک ناو باندې ورته کلیک واخلئ. زه په سټیک ناو باندې کلیک کوم او زموږ دا ایف جي چې دي دا به راسره سټیک شي. ښه دوستانو نو دلته موږ ته وایي چې ستاسو پانګونه په کامیابۍ سره ترسره شوله. نو دغه چې دی دا زموږ د پخوانۍ پانګونې هغه د نن ورځې ګټه ده او ټوټل ګټه چې ما کړې ده پکې $9 ده، $9.5 پورې راځي ځکه ما مخکې لږ پانګونه کړې وه. او دا دی دلته موږ ته وایي چې ستاسو ټوله پانګونه چې ده 1,40,609 ایف جي ده او ټوټل اکټیو چې ده هغه هم همدومره ده. نو اوس دلته راځو موږ ګورو چې موږ نننۍ پانګونه څو ډاله شوې. نو دا $110 موږ وکړله، $9 مخکې نه وه چې ټول راځي 1,11,425 ایف جي چې دا ټوټل اکټیو دي. نو دغه نورې د مخکینۍ ویډرا پانګونې تاریخچه ده چې څومره موږ پکې ګټه کړې ده او څومره د ټیم لخوا راغلي. خو زما ټیم تر اوسه پکې پانګونه نه ده کړې نو زما د ټیم لخوا تر اوسه
ګټه نه ده راغلې راته. نو دوستانو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې څنګه کولی شو په اف جي کې پانګونه وکړو. نو که چېرته مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ او د نورو دوستانو سره یې شریکه کړئ چې نور دوستان هم پوه شي چې څنګه کولی شو په اف جي کوین کې سټیکینګ وکړو یا پانګونه وکړو. نو ښه وخت ولرئ، د خدای په امان.